ننګرهار کې لسګونه موټر چلونکي له مسلکي زده کړو فارغ شول. د ننګرهار امنیه قومندانۍ اړوند د ترافیکو لوی مدیریت د لیسانس امیر مولوي عطاالرحمن په وینا له 15 ورځني کورس وروسته 106 موټر چلونکي فارغ شول. نوموړی وایي دا لسمه دوره فارغان دي چې په نظري او عملي بڼه درسونه ورته ویل کیږي. نو په دې برخه کې دوی ته 15 ورځنی کورس ورکړلو. ماشاءالله چې شاګردان هغې نه بریالي راووته او تقریبا 196 کسان په تعداد کې دي او نور د موټر چلونکو ټول ته موږ دا پیغام دی چې دوی هغه څوک چې لیسنس نه لري هغوی باید راشي خپل کورسونه تعقیب کړي او د موټر چلولو چې کوم قوانین او قواعد دي هغه زده کړي او د هغې نه وروسته بیا کوم پروسه چې موږ د هغې دپاره د نظري او د عملي امتحان ده چې دې کې برخه واخلي او خپل لیسنسونه واخلي ځکه چې لیسنس یو قانوني سند دی. بلخوا بیا د کورس ګډونوال خوښ دي او وایي چې په نوموړي کورس کې مو ډیر څه زده کړل او ماشاءالله زه ټولو ډریورانو ته دا خواهش لرم چې موږ ډېرې زده کړې اوس 14 کالو ډریور یم خو دومره نه پوهېدو لکه دلته چې موږ څومره زده کړه وکړه. څوک چې لیسنس والي ترافیکي پیښې ډېرې کمیږي او څوک چې مثال نه لري خامخا قانون خبر نه وي که نه خامخا هغوی ته زموږ دا هیله ده تاسو ته چې راشي ترافیکو ریاست ته مراجعه وکړي او لیسنسونه واخلي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د ننګرهار ولایت د ترافیکو لوی مدیریت په 9 دورو کې سلګونه تنه موټر چلونکي د مسلکي زده کړو تر بشپړېدو وروسته فارغ کړي دي. عبدالعلیم احساني، پولیس راډیو، ننګرهار.